حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلی العظیم. محترم و عزتمنو مسلمانانو رونو، د روژې مبارکې میاشته را روانه ده چې دا ډیره مبارکه د برکتونو سره ډکه میاشت ده. عزتمنو، د دغه میاشتې دومره فضیلتونه، دومره برکتونه دي که سړی پر هغه باندې ګانټو بیانونه وکړي، خو بیا به هم د هغه فضیلت او برکتونه ختم نسی. عزتمنو، روژه کې خو به موږ تاسې انشاءالله د روژې مبارکې په هکله مختلفو موضوعاتو باندې بیانونه کوو، خو د روژې څخه مخکې زه تاسې ته داسې خلاصتاً د روژې څه فضایل او برکتونه درښیمه، څه ګټې درښیمه چې هغه ټولې په حدیثو کې راغلي دي، د حدیثو په مستندو کتابونو کې موجوده دي. یو دنیا راغله، یولس میاشتې وروسته بیا راغله، یولس میاشتې وروسته بیا راغله. ورته خوشاله مسلمان دی، دا مسترحکم د سبحان دی، ټول انسانیات ورته یو شان دی، که هر فقیر دی او که خان دی، ورته خوشحال شو د ډالۍ نو د مولا راغله، یولس میاشتې وروسته بیا راغله. عزتمنو، الله جل جلاله فرمایي چې دغه میاشته ما پر تاسې فرض کړې ده لکه څنګه چې ستاسې مخکې پر نورو امتونو باندې هم فرض وه، د پاره د دې چې تاسې تقوادار او پرهیزګاره جوړ سي. عزتمنو، که چیرې سړی دا ټوله میاشته صرف په لعلکم تتقون باندې بیانونه کول وغواړي، نو دا میاشته به ختم سي، د لعلکم تتقون تفسیر به ختم نسی. خو موږ اوس تاسې ته صرف خلاصتاً څه ګټې د روژې مبارکې درښیو. عزتمنو، روژه د الله جل جلاله حکم دی. روژه نیول د خپل رب العالمین په حکم باندې عمل کول دي چې د رب العالمین د رضا سبب ګرځي. د روژې په هره شپه کې الله جل جلاله ځینې بندگان د اور څخه خلاصوي او د روژې په راتللو سره د دوزخ دروازې بندیږي. د روژې په میاشته کې یو شپه ده چې هغه ته لیلة القدر وایي، چې دا یوه شپه د زر میاشتې څخه هم غوره او افضله ده، یعنې د زرونو شپو څخه غوره ده. د روژې اجر د نورو عملونو څخه زیات دی چې په روژه کې یو عمل په 80 دی. د روژهداره شهوت او خواړه پرېښول خالص د الله جل جلاله د رضا دپاره وي. د روژه نیونکي لپاره خوشحالي ده د روژه ماتې په وخت کې، د روژه نیونکي لپاره خوشحالي ده د قیامت په ورځ د الله جل جلاله سره د لیدونو. د روژه نیونکي خوله ښایسته بوی کوي، ښایسته خوشبویي در خوله راوځي، ځکه د روژه نیونکي د خولې بوی د الله جل جلاله په وړاندې د مشکو د خوشبویي څخه ډېر خوښ. روژه د ګناهونو دپاره ډال دی چې انسان باندې بچ کیږي. روژه د شیطان سره ډال دی، روژه باطلو ته ډال دی، سپر دی. روژه د دوزخ د اور لپاره ډال یعنی سپر دی چې انسان د دشمن سره ځان پساتي. روژه نیونکي به جنت ته د باب الریان دروازې څخه ننوځي. د روژې په راتللو سره شیطانانو ته زنځیران وراچول کیږي، تړل کیږي. د روژې په راتللو سره د جنت دروازې خلاصیږي. په دې سره تقوا لاسته راځي چې دا یو ډېر لوړ نعمت دی، لکه په آیات کې چې ما تاسې ته وښوله. دا روژه د مسلمان دپاره سپارش کوي چې الله ته فرمایي چې یا الله دا بنده وبخښه، دی ما د خوراک د څښاک د خواهشاتو څخه منع کړی و، یا الله ته دی وبخښه. مرحبا ای د رمضان میاشتې
بیا وځلې دې پر سما د رحمت غفران میاشتي وایو مرحبا مرحبا و د رمضان میاشتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې هر هغه څوک چې روژه ونیسي نو د ایمان د وجې سه او د ثواب د غوښتلو د وجې سه د ده مخکني ګناهونه الله وربخشي. روژه د انسان لپاره یو مضبوطه کلا ده. د روژې نسبت الله جل جلاله ځان ته کړی دی چې دا زما لپاره ده. روژه کې نفل عبادت الله جل جلاله په فرض عبادتو سره قبلوي. روژه د صبر میاشته ده او د صبر بدله جنت دی. روژه د فقیرانو مسکینانو د کونډانو ضعیفانو سره د همدردي او احساناتو کولو میاشته ده. د روژې په میاشته کې الله جل جلاله د مؤمن رزق زیاتوي، کله په مقدار سره او کله په برکتونو سره. چاته روژه ماتې ورکولو سره د روژهدار انسان ته په دې سره ګناهونه بخښل کیږي او نفس یې د اوره څخه ازادیږي او په دې سره د روژه نیونکي په اندازه ثواب ورته نصیب کیږي. هر انسان چې روژهدار موړ کي الله جل جلاله د داسې حوض څخه اوبه ورکوي چې بیا به نه تږی کیږي در دې چې جنت ته ننوځي. د روژې میاشتې اوله رحمت دی، میانځ مغفرت بخشش دی او آخر د اور څخه د خلاصونو ذریعه. روژهدار ته په آخري روژه نیولو سره ګناهونه بخښل کیږي، لکه مزدور ته چې مزدوري په آخر کې ورکول کیږي. جنت ښایسته کیږي روژې ته د کال د اوله څخه د کال د آخره پورې. نو کله چې د روژې اوله ورځ سي نو یو ښایسته هوا راوالوځي د عرش څخه لاندې د جنت په پاڼو د جنت په ښایسته حورو باندې، او دا حورې وایي چې ای ربه وګرځوه موږ ته د جنت والاو څخه داسې خاوندان چې زموږ سترګې ورباندې یخې سي او د هغې سترګې په موږ باندې یخې سي. او په روژه کې پیشنمۍ دي چې دا ډېر د برکت وي. روژه د الله جل جلاله او د بنده درمیان راز دی چې دا راز بل چاته نه ښکاري. د الله جل جلاله څخه سوا نور خلک هم دا نور عبادتونه ویني، لیکن روژه یو داسې عمل دی چې صرف د بنده او د الله په منځ کې راز دی. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې هغه انسان چې روژه ونیسي د الله تعالی په لار کې نو الله جل جلاله به د ده د مخه او ذاته په دې ورځې د دوزخ او د اور څخه 80 کاله لرې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 5 منځونه او یوه جمعه تر بلې جمعې پورې او روژه تر بلې روژې میاشتې پورې د ګناهونو ختموونکي دي. هغه څه لپاره چې د دې ترمنځ دي کله چې دی د غټو ګناهونو څخه ځان ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د روژې په شپه او ورځ کې انسان الله جل جلاله د دوزخ څخه بچ کوي او د مسلمانانو دعاګانې قبلوي. نو محترمینو دا څو د روژې د ګټې خلاصه ما تاسې ته بیان کړله چې څومره ګټې په دا روژه کې شته چې سړی د روژې د میاشتې روژې ونیسي. انشاءالله تعالی نور به هم د روژې فضایل او مسایل ستاسې سره شریکوو تر څو تاسې دا مسایل او فضایل اوري او عمل پکوي چې روژه مې د هر رنګه مکروهاتو د هر رنګه کراهته د فاسد کېدو سبب سي او د ثواب او د قبلېدلو وړ وګرځي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. د رحمت غفران میاشتي وایو مرحبا مرحبا و د رمضان میاشتي سوځي بدرنګ